السلام علیکم کتونکو تاسو پروګرام اورېده متلونو کیسې د نن متل دی اکثر مونږ دا متل ډیر زیات اورېدلی وي د خدای په نامه شه که چېرته مونږ نه څه پیسې روکې شي یا څه بل داسې څیز مونږ نه روک شي نو هغه مونږ د تسلی لپاره د ځان دغه غم هېرولو لپاره یا ډېرې پیسې وي یا لږ شي وي خو چې خفګان ورپسې راځي نو مونږ اکثر وایو دا د خدای په نامه شوه دغسې دا نن متل چې کومه خبره د دې شاته پس منظر چې کوم دی هغه داسې و چې یو سړي ډوډۍ خوړه نو هغه سپي ته ډوډۍ وتښتوله چې سپي ته ډوډۍ وتښتوله د سپي پسې ډېرې زیاتې منډې والې دي ښې ستړی شوی دی چې منډې والي خو سپی نه دی راوړلی سپي روټۍ یوړه ویې تښتوله بس ده هم دغه وویل چې یاره د خدای په نامه شه یا د خدای په نامه دې شي نو دغه شان مونږ هم چې چېرته ډېر یوازې دا خو چونکې متل دغه ځای نه راغلی او کیدای شي بل ځای کې خلک بل ځای کې دغه کوي ځکه چې د متلونو یو خو دا چې د متل چې کوم دی مصنف نه دی معلوم چې دا چا لیکلی څنګه راغلی بس دا یو پټ غوندې شی دی څنګه چې ټپې زیاتره مونږ ګورو چې دا یې شاعر نه معلوم داسې د لطیفې هم څه نه معلوم دغه شان د متلونو هم چې کوم دی پوخ دغه ني په یو علاقه کې څوک یو شان د هغې دغه کې په بل علاقه کې بل شان کوي نو دا کومه خبره چې دا سپي والا وه چې د خدای په نامه شوه دا دغه شان یو سړي نه روټۍ تښتولې نو هغه ورته وایي چې راویې نړۍ ورته خدای په نامه شوه